کله کله خلک پوښتنه کوي چې د یوې ښځې بچی په نس، یعنې دومره هره ورځ طالبانو، پرون ماسپښین هم دا چا پوښتنه کړې ده، طالبانو کله چې د یوې ښځې نس باندې بچی سي، د دې ثقه طالبانو اسلام کې څنګه ده؟ روا ده که ناروا ده؟ تاسو وی دا خو د مونږ د عزل مسله به دا دې څه کوله طالبانو دې سره لږ مسلې تړلې دي. زده یې کړئ ښه مسله د طالبانو، کله چې د یوې ښځې په نس باندې بچی سو، د دې بچي ثقت جایز ده که نه؟ دې ته طالبانو اسقاط الحمل وایي، یا عربۍ کې ورته اجهاز وایي. که د دکتور زهیلي یا معاصر کتابونه مو کتل، طالبانو دا عنوان په اجهاز باندې راځي. اجهاز یا اسقاط الحمل روا ده که ناروا ده؟ دا دوه صورته لري طالبانو. یو صورت دا د طالبانو چې کله د ښځې په نس کې بچی پیدا سو او دا څلور میاشتنی سو، څلور میاشتنی چې سو طالبانو چې هغه 110 ورځې کېږي که نه؟ 110 ورځو ته چې ورسېد، بیا طالبانو که عذر و که عذر نه و، ثقت اسلام کې حرام و ناروا ده. هېڅکله طالبانو جایز نه ده که ډاکټرانو دې ښځې ته وویلې چې د تا 4 مخکیني بچي ټول په عملیات قیصري پیدا سوي دي، 5م بچی که د تا په عملیات قیصري باندې پیدا سي، دا بچی چې زیږېږي ته به مړه کېږي. دومره حالت هم چې سو طالبانو ثقت اسلام کې ناروا ده. یعنې نور خو پرېږده چې دومره ضرورت هم، ځکه طالبانو دا موس یو نفس ګرځېدلی، دا 4 میاشتې والا بچی، دا هم یو نفس، د مور هم یو نفس. نو هغه احتمالي مرګ دپاره د دې وزن اسلام کې حرام او ناروا او ناجایز ده. کله چې اسانه طالبانو، کله چې یو بچی د مور په نس کې 4 میاشتنی سو، ثقت په اسلام کې بالکل حرام ده، حتی که مبذي کېږي مرګ د چا ته هم جواز نه لري طالبانو. که عذر وي که عذر نه وي، ثقت ناروا او ناجایزه. د اوس زمانه کې طالبانو دا مرض ډېر سوی، خصوصا ښارنشینو خلکو. ډاکټر ته لاړ شي، تلویزیوني معاینه وکړي، ورته وایي سر یې غټ ده، سر کې اوبه دي له ځانه. ډاکټران څه پوهېږي، 2000 خبرې ورته وکړي طالبانو، ثقت یې وکړي. دا ټول اسلام کې حرام او ناروا او ناجایزه دي. یعنې لویه ګناه د طالبانو قتل د نفس ته ګورئ. تر حده ډېره دا مسله طالبانو خلکو کې نن، تاسو خو عوامو سره رابطه نه لرئ طالبانو، چې تاسو ته د ما ټلیفون په لاس باندې درکړم، بیا تاسو ته معلومات کېږي چې طالبانو خلک څومره په لویو ګناهونو کې اخته دي. اما که چېرته له 4 میاشتو نه دا بچی د حمل وړکی، مثلا د 1 میاشتې، مثلا د 2 جمعو وي، مثلا د 4 میاشتو نه د کمې مودې وي، دلته یې ثقت څنګه ده؟ یوه خبره طالبانو د طب د علماو باید مونږ ومنو. طالبانو د مونږ د فقه کتابونو کې داسې راځي، د فقه علما وایي دا بچی چې د مور په نس کې ژوندی کېږي، دا په 4 میاشتو کې ژوندی کېږي، نو ځکه پس له ثقت جایز نه ده او له دې نه مخکې ژوندی نه وي. اما طالبانو طب څه ده؟ طب دا خبره داسې کوي، طب وایي چې نه، څنګه چې مني د ښځې په رحم کې وغورځېدل، له همدا اولې ورځې نه طالبانو دا انسان ژوندی ده پکې، چې دا تقرر یې پکې ونی او ژوندی. اوس د فقهاو مني طالبانو که د اتباو خو ځان نه به طالبانو دغسې طالبان نه جوړوي، د تحقیق په بنا باندې. طالبانو طب هم په اسلام کې فرض ده. الله پاک د داسې وخت افغانستان کې راولي لکه نوره دنیا کې چې راغلی. نوره دنیا کې طالبانو چې وطن کې یو مسئله پیښه سي، علما او ډاکټران ټول راجمع سي، نو هغه طالبانو اول طبي څېړنه وکړي، وروسته علما شرعي حکم ورکړي. څه خوند کوي طالبانو؟ نو دا به سبب د یووالي وګرځېږي. دلته به هم انشاءالله همداسې کېږي که د الله خوښه ولخه. دا به ټول زموږ ارمانونه به الله پاک پوره کوي. نو هغه راغی څه ورته وایي، اتباع څه وایي طالبانو؟ ډاکټران وایي د اولې ورځې نه ژوندی ده. او دا طالبانو صحیح خبر دی، ډاکټرانو دا خبر. تاسې چې مني راواخلئ طالبانو د میکروسکوپ شیشې ته واچوئ، دا د خپلو منیو یو څاڅکي کې په زرګونو اجزا طالبانو ژوندي سته، چې موږ عبارت نن ترې تخم وایو. تخمونه دا ټول طالبانو د اولې ورځې نه ژوندي دي. رښتیا وایي طالبانو، طب علما کا خبر کوي. خو فقها هغه ژوند تېر نه کوي چې هغه ژوند یعنې یو محسوس ژوند د په سترګو، او مخکې له ژوند طالبانو ژوند داسې ښکاره محسوس نه ده طالبان. پوه شولئ په خبر؟ کنې ژوند د اولې ورځې نه ډاکټران چې کومه خبره کوي، ډاکټرانو خبره ډېره صحیح.